بڼکې ویستلې، تا خو دوه خبرې نه سو سره کولی، مافیا نه دې غوښتلې، هلته دې چیلنجونه ورکوه، ته دې خبره تا خو ویلې چې نوروز به ما نه بښنه غواړي، لایف ته دې چې راغی تا تې بښنې غوښتلې. خو هغه سړی ته په کومو سترګو راځې؟ یو سړی چې چیلنج چاته ورکړي چې زه دې تر هغو نه پرېږدم چې بښنه دې نه یې غوښتي، او هغه مخامخ سي د سره بیا ته تې بښنه غواړې. مهرباني کوم دلیل، کوم منطق؟ چیرې دی تا منطق او دلیل؟ راسه دا اوس د ما لایف ته راسه، راځه زه تا سره خبره کوم چې کوم یو شهید ده. راځه بیا ته د شهید لفظ ولې کاروې؟ ته خو نه جهاد منې، نه غزا منې، نه سرښندنې، ته خو د عدم تشدد والا یې. په عدم تشدد کې بیا شهادت له کومه سو؟ ستا په عدم تشدد کې شهادت نشته؟ هی نه جنرال صاحب لاندې ډېر ملګري غوښتنه کوي چې موږ در واخله. نشته، ما ته نه ښکاري ولاکه، یو هم راته نه ښکاري. قومیت ته خبر اړوئ، کابل او قندار ته اړوئ، حقاني و امارت ته اړوئ، بس ښه چانس درته پیدا سو ذاتي بس ډزوی نسته. ما ته څوک نه ښکاري. مرستیال صاحب مهرباني وکړه که څوک راجګوی سي. ما وکړه چې په هغه ورځ باندې د نوروز سره لیف راغلی او خبرې سره کولې. نوروز صاحب د دې دپاره خپل هغه بند کړی و چې ما ته ګفټ څوک ونه کړي، او دا چې صرف راځي دغه یو نیمه خبره د ترخه او خوږه چې کوي، دا صرف د ګفټ دپاره چې څوک راته د پیشو بچی ولي، څوک د زمري بچی راته ولي، څوک یو شی راته ولي، څوک بل شی راته ویلي. خو د ما ته څلورمه خبره ما ته وښی، خو درې خبرې دي. بیرغ د ورور خو غږ بند شو. ګوره چې د هر یو شي غوښتنه یې که نه په سالم یعنې په سالمه لهجه باندې باید وشي. زه خپل ځانۍ د دې طرفدار یم، دا زموږ حق دی. که د هر شي غوښتنه کوو باید په ښه طریقه باندې وکړو که نه. توهین، تحقیر، سپکاوی، کنځل، دا چې هر څوک کوي دا ښه کار نه دی، ګناه ده، سپک کار دی، د سړي حیثیت د سوال لاندې راځي، افغانیت یې راځي. دا د کاکور خبره پښتو هغه پښتونولي د سوال لاندې راځي. نو په دې اساس باید سالمه نیوکه کوي. دا اوس ما وختي دا خبره وکړه چې دا د ما او جنرال صاحب په ډېرو شینو کې سره همغږي نه یو، خو زه خو د ده په مرګ نه خوشحاله کېږم او نه ولاکه د ده په بېعزتۍ باندې خوشحاله شم. ځکه په نړیواله کچه د دغې موبین صاحب بېعزتي زما بېعزتي ده. په نړیواله کچه په داخل د افغانستان کې به چې دی یو بل نه موږ غوښتنې کوو، دا زموږ حق دی. یعنې په اخلاقو، په منطق باندې، په دلیل باندې، په اصولو باندې. او دا چې زه دلته کښېنم او رد او بد شروع کړم ورته، دی ما ته شروع کړه او بل یې بل ته شروع کړه. دا 50 کاله دا کارونه موږ وکړه، سره ووژل، سره ټپیان هم کړه، سره توهین او تحقیر او سره سپک هم کړه. فایده یې څه شی دی؟ لا کرکې، نفرتونه، دشمنۍ، ترکبنۍ. نو نه ده پکار. السلام علیکم. وعلیکم ستړی مه شي. څنګه یې جنرال صاحب، ته یې جوړې؟ مهرباني وکړه. ایوب افغان ورور نورونه ښه دي؟ ټول ښه دي، مهرباني. جنرال صاحب تېر هغه باندې تاسو خبرې کولې، اوسني نظام باندې په کابل کې محکمه کې چې کوم هغه روان دي، کیسې روانې دي او هېڅوک ترې خبر نه لري. هر څه د پردې تر شا دي، پردې مخې ته چې راوړي هغه ته اخطارونه ورکول کېږي، هېڅوک ترې خبر نه دي. د یوې کورنۍ سره دا ظلم کېږي چې مخې ته ټولې هماغه کورنۍ هغه خپلوان یې په خبر دي، نور میډیا ته یې نه پرېږدي چې رامخې ته کړي. چې میډیا ته رامخې ته کوي اخطار ورکول کېږي. ته اوس ما سره اشاره بیا به رامخکې که که نه؟
ما سره ښکاره ثبوتونه شته جنرال صاحب. زه درته وایم زه د خپلې کورنۍ کیسه درته کوم. په کابل کې زموږ د کورنۍ یو ماشوم د روژې په اول تاریخ باندې غلو وتښته او افتتاح یې کړلو. هغه غلو ټول شواهد د ما سره شته دی، ثبوتونه یې راسره شته دی، هغه غلو اقرار راسره شته دی، د کابل د استخباراتو نشر کړي دي. اوس هغه غلو برات ورکول کېږي چې په خپله استخباراتو نیولي وو، موږ ته یې ویلي چې دا ستاسو مدعیان دي. نو اوس هغه غله چې دی بېرته خوشي کېږي، برات ورکول شوی دی. که بېرته موږ میډیا ته راځو، میډیا ته موږ اخطارونه راکول کېږي. ولې مشران خبر نه دي د دې کار نه چې په محکمه کې کومې خبرې روانې دي. یو ځل موږ سره غلو وکړلو چې دا کار یې وکړلو چې موږ سره یې ظلم وکړلو. د روژې په اول تاریخ باندې 14 کلن ماشوم د موږ د کورنۍ سره دا ظلم وچلو. بل زموږ سره محکمه داسې ظلم کوي چې زموږ غږ نه اوري. که چېرته شرعي قانون وی، خو په شریعت کې خو قصاص وي، ختم یې کړه. موږ کورنۍ ته خدا ډاډ راکړه 18 میاشتې دې ساتلی د څه دپاره. بیا که موږ چېرته ګناهګار نه یو نو دا دې ولې بېګناه بیا بندیان کړي دي. که دا دې بېګناه بندیان کړي دي خدای خوشې کړه. بیا چې بېګناه هم نه دي، ته ما سره ټول ثبوتونه شته دی. قاضي ما ته وایي چې ته دته برات ورکړه، دا 13 میاشتې پوره شوي دي. نو دا خو ظلم دی د یوې کورنۍ سره چې بېګناه ماشوم راواخله، پلار یې ولاکه نه په تېر نظام کې وظیفه کړې، نه دی کې صرف د یو څو پیسو دپاره. نه ماشوم بیرته ژوندی پیدا سو، نه مړی پیدا شلو. جنرال صاحب کومه کنده چې ورته کور کې ایستلې وه، هغه کنده د دې سړي په کور کې سړی خپله کې هغه کوي چې دا زما موټر، دا زما کور، دا کنده ما ده ته ایستلې وه. دغه میسج یې موږ سره شته چې موږ ته یې میسج کړي دي. بل نور ثبوتونه هم راسره شته دی داسې چې هغه هلک یې مړ کړی دی په استخباراتو. موږ ته یې ویل، بیا موږ ته وایي تاسو شهیدان راولئ. همدا شهیدان دي چې تاسو پیدا کړي. موږ ته هم دا ویلي دي چې تاسو بېغمه شئ، دغه ستاسو مدعیان دي. بیا د 13 میاشتې پرې تېرې کړې، نن یې اعدام کوو، سبا یې اعدام کوو. شریعت محکمې خپل شریعت باندې ته سزا ورکوي، باید ورکړي. نو لکه درته اوس وایم چې اوس یې برات ورکړی، هغه ختم زموږ سره شته چې قاضي صاحب ورته ویلي دي زموږ کورنۍ له چې نور ټایم پوره دی، بس دا خوشي کوو. یو ظلم چې ښکاره شمشاد تلویزیون ورباندې هغه وکړل هغه ټایم کې، نور میډیاګان ورباندې رالل، خپل هغه غلو اقرار کړی دی چې زه پلانې د پلانې زوی پلاني کس ما وتښته. دا وظیفه زما وه چې ما خوله په وتړله. بل ویلې چې ما خواجه زنبول ورې اجره کې بیا غورځولی و. یو حافظ د قرآن په 14 کلنۍ کې حفظ کړی و، هېڅ ګناه یې نه درلودله. نو ولې د پردې تر شا باندې کار کېږي؟ بیا چې میډیا ته راولو، هغه میډیا والا ته خلک اخطار ورکوي چې څوک پوسټ کوي هغه ته اخطار ورکول کېږي. نو دا خو ظلم دی جنرال صاحب، زموږ د کورنۍ سره ښکاره ظلم دی. زه تا فالو کوم، ته ما ته د هغه راولېږه ښه. او داسې ده چې زه د تا خبره ردومه نه، زه بلکل نه ردومه، صحیح ده. او تایید هم تر هغو نه کوم چې تر هغو پورې ته ما ته دغه شواهد او اسناد راونه لېږې. دا راولېږه نشر یې بیا دې ما کار ده، پوه شولې جنرال صاحب. که چېرته زه درته وایم که چېرته په دې کې یو خبره دروغ وه، دا ستا هغه ته ما ډېر اپشنونه واچول په ماجیک کې. که چېرته یو خبره پکې دروغ وه، زما کورنۍ زما ورونه ټول زه درته وایم چې دغې لایف کې چې کومه سزا ورکول کېږي، ولې یو تور تهمت چې په چا لګوي دا ډېر غټ ظلم دی. بیا زه د دې نه ډارېږم ځکه چې موږ سره دغونه غټ ظلم وشولو، پوه شئ. یو ماشوم د موږ د کورنۍ نه ختمېږي، زه دې هم پکې ختم شم، ما ته کوم هغه بیا نشته دی. نو زه خو وایم چې شریعت شرعي نظام دی، د ما سره داسې ظلم کېږي. نو اسلامي کومه طریقه چې باید دغه چې کومه سزا اسلام ورکوي چې ورته شته دی، باید هماغه سزا ورکړل شي. ځکه ولې داسې وشي؟ ما ته فالو کړلې، واټساپ نمبر مې هم در کومه، ما ته دا شان ټول راوړي. صحیح ده جنرال صاحب محترم، قدرمن. صحیح شول جنرال صاحب محترم، صحیح ده. تا د حق د غوښتلو په خاطر د ما څوک مړ کړي، بس خلاص. صحیح شول جنرال صاحب محترم. خیر خیر شي، عزتمن صاحب. جنرال صاحب اجازه ضروره یو دغه زم د سره شریکه کومه یو پیښه رامنځته شوې ده، او دلته په البته د جمهوریت په وخت کې دغه کس چې و، البته د خوجاڼو شیرزاد ولسوالۍ دی، د په خپل البته لکه طالب و، خو زه بیا د ده ورور طالبه حکومت ولی و، بیا د ورپسې منډې تللې والې تر څو هغه راوباسي د زندان نه. هغه خو جمهوریت کې پیسې میسې او دا شینه مینه لګېده. نو بیا هغلته په دې زندان کې په پلچرخي کې نور بندیان دي چې د طالب په دغه کې نیولي وو. هغوی ورته ویلي دي ته خو بې له هغې نه بهر یې او په دې شینو کې لکه ته مثال بلد یې، دا زمونږ قضیه زمونږ دوسیه هم درسره مخې ته ویسه، خیر دی که پیسې میسې لګېږي یعنې موږ به یې ولګو. خو کیسه ډېره اوږده ده، خو زه به یې لنډو کې درته ورونه وکړم.
بالاخره د هغې خلکو دغه ذمواري په سر اخیستې ده، منډې تړلې پسې والي دي. نو تقریبا 40,000 ډالر د جمهوریت په وخت کې دغه بندیانو باندې لګېدلې وي. دا بندیان راخوشي شو، نه او بخیر راخوشي نه شو، د دې نه څه راخوشي شو او څه چې دی کله امارت اسلامي کابل ته ننوځي په دغه وخت کې د زندان نه راوځي بغیر د قاضیانو د فیصلې نه او د وکیلانو د منډو تړلو نه. دلته و داسې کار شوی دی وروره چې هغه دغه کوم بندیان چې اوس تاسو د لوګر ولایت د موسهي ولسوالۍ دي هغوی بیرته راغلي دي، دغه کس په دې کې نیولی دی چې تا ته موږ پیسې درکړي او البته دا پیسې چې دي لکه تا خپل جیب کې دغه کړي دي. نو ده ورته ویلي چې نه پیسې ما نه دي دغه کړي، پیسې ما وکیلانو ته ورکړي دي، خو زه ستاسو پیسې منمه، یعنې مودۍ زه یمه. خو لنډه اوږده ده جنرال صاحب محترم اوس دغه کس چې دی طالبانو نیولی دی ورور اول خو د موسهي ولسوالۍ کې چې کوم قمندانو د ننګرهار نه بیولی دی لوګر ته خپل زندان یې په هغه زندان کې اچولی دی، د هغې نه وروسته اوس په پلچرخي کې پروت دی. اوس دغه سړی چې زه ضمانت هم کومه دا پیسې منم